بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کاله یم. ناظرین، عوامي مسایل پروګرام کې زه نن راغلی ما انور کلی ته. د انور کلی وی سي چې د ډېر لوی وی سي ده. دا کلی خدا سه په نامه باندې داسې ښکاري چې دا به چرته یو وړوکی قصبه وي، کلی به وي، خو د دې وی سي زه لکه زما چې زه څومره ګرځم پوره KPK کې، نو ما ډېره غټه وی سي ده ولیدله. د دې چې کم مسایل دي، د دې کم محرومیان دي، د هغې باره کې نن زما چې کم د پروګرام میلمه دی، یو ډېر ښکلی نوم دی، NP سره تعلق دی او ډېر اباوجداد نه چې دی د دې حلقې خدماتو کې را روان دي. والد صاحب بیا خپله او خپله چې دی د خپل ژوند یو اهم حصه چې ده هغه تر دې ټیمه پورې هغې د خدماتو دپاره ورکړي دي. زه چې ملاقات وشو نو ما ته دا وویلې چې چیرمین نه، ما ته د سوشل ورکر په حیثیت سره چې دی خبره کولی شي تاسو. یو ډېر ښکلی نوم، ډېر ښکلی شخصیت محمد فاروق خټک صاحب راځي چې ملاقات ورسره وکړو او د دې حلقې باره کې مکمل معلومات یې والو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق خټک صاحب، ستاسو د سیاسي بیک ګراوند څه دی چې لږ زموږ ناظرین ته بیان کوي چې کله نه سیاست کې ستاسو اباوجداد او تاسو؟ زمونږ سیاسي بیک ګراوند چې دی، زمونږ نیکه او زمونږ والد صاحب دوی په مسلم لیگ کې او مونږ به هغه وخت کې قیوم خان او یا نصر الله خټک ولاړو، دغه نه مونږ به دې خلکو سره مدد کوو. لکه مونږ به عثمانزو یو بل کسو فاروق خان مونږ به په شریکه باندې د مسلم لیگ د پاره جدوجهد کوو. بیا څه وخت پس زمونږ یو تره زوی ډېر نیازبین، ډېر ښکلی، ډېر دغه الله دې وسوبخي وفات دی، هغه پیپل پارټۍ سره وابسته شو. نو هغه په وجه مونږ بیا پیپل پارټۍ ته رالو او هغه بیا صوبایي الیکشن هم کړی دی، دغه هم کړی، خو بیا مونږ په 87 کې د ضیاءالحق وختو ما الیکشن وکړ. خو زما والد صاحب په 64 کې الیکشن کړی دی او هغه ګټلی دی، او بیا ما په 87 کې الیکشن کړی دی او ما ګټلی دی. زمونږ دلته یو محدود خاندان دی، خو بیا مونږ د ارس مونږ له چې کوم عزت الله پاک را کړی دی، نو دا صرف په خدمت باندې دی. مونږ اباوجداد نه د دې خپل ګاونډ، د خپلو خلکو، د خپلو وروڼو هر قسمه خدمت ته هر وخت کې ولاړو. مونږ شپه او ورځ نه ګورو، زمونږ د وس مطابق څونه خدمت نو مونږ هغې ته ولاړ یو. او یوازې زه نه، زمونږ ټول خاندان، زمونږ پولیس کې چې کوم ترونه وو یا تره زامن دي یا نور محکمو کې زمونږ څونه، نو ټول لکه په دې چې د دې حلقې علاقې څوک ورغلی دی، نو هغوی چر انکار نه دی کړی، هغه ناجیزه کارونه یې وله کړي دي هغوی، ځکه خدمت همدغې ته وایي چې لکه چاله خدمت وکړي. نو او بیا جی ما په اوس دا ځل الیکشن وکړو د 22 والا، الحمدلله زه بیا چیرمین جوړ شوم، او خو دا صرف د خپل خدمت په وجه او د خپل حلقې د رونو بیګانو د مینې په وجه چې هغوی ما سره یو خاص مینه ده او زمون خاندان سره هغه صرف په خدمت باندې مونږ نه ګینې چاله اوړه لیږو یا چاله چینی لیږو، خو مونږ خدمت کوو او هغوی مونږ سره مینه کوي او مونږ چاته سپک نه ګورو. الحمدلله مونږ هر سړي ته د ځان په شان ګورو چې بس څنګه دا دی، بس داسې زم انسان یم، دا انسان دی، دا زمونږ ورور دی او مونږ خدمت کوو. د خدمت په وجه الله پاک مونږ له دا عزت او دا کم چې دی او دا د خپلو رونو بیګانو او د غریبو خلکو په مهنت او په دغه باندې دعاګانو باندې مونږ له الله پاک د عزت را کړی دی. بالکل جی، دې کې څه شک نشته دی. ظاهره خبره ده چې خدمت وي نو خلک چې دی د هغې په بدل کې د خپله مینه د الیکشن په ورځ باندې ضرور ښیي. دا راته ووایي محمد فاروق خټک صاحب چې ستاسو د وی سي چې ده دې کې خو زه په راتلو باندې ستړی شوم، دا څومره د دې دا وایه څومره ده؟ دا زه پروګرام په سر کې په دې تپوس کوم چې ناظرین ته که مونږ دا خبره کوو چې یاره دلته سکول نشته، نو هغې ته دا اندازه وي چې یاره دا سکول نشته، دا کم ځای نه کم ځای پورې نشته دی. دلته خیر پرایمري سکولونه خو شته راسې کلي په کلي، خو او یو میډل سکول دی په ټول دغه کې چې په سعادت آباد په نوم باندې دی. زمونږ د کلي سعادت آباد نوم دی
جی زمونږ غورنیکو سعادت خان نوم او هغه په وجه باندې دا سعادت آباد دی کلی دا یو هغه پټوار حلقه ده بالکل سعادت آباد اوس دلته بالکل دلته حلقې دي یو انور محل حلقه ده یو میر عثمانزي حلقه ده یو ډیپټي کلی حلقه ده او یو سعادت آباد حلقه ده دا څلور حلقې رايوځای شوي دي او دا یو وی سي ته جوړه شوې ده ښه جی ټیک شو نو دې کې ما چې په 87 کې الیکشن کو نو هغه وخت د سړو اوټونه دې کې 1800 چې دا په یو حلقه کې نشته بالکل هغه وخت 1500 او 600 اوټونه بو زموږ په دې کې 1800 اوټونه ښه نو اوس خو د زورګونو په حساب دي ما ته خو فکر نه دی یاد خو لکه زورګونو په حساب کې دي کنه بالکل جی نو دلته میډل سکول یو دی او په زموږ په ټوله بي سي کې یو میډل سکول دی جی صحیح دی جی هاي سکول خوړشته نه او په محمد ناړه کې دی په سرکی کې دی په عثمانزو کې دی جی او میډل سکول یو په سعادت آباد په نوم دی دلته ټیک شو جی هغه د لکانو دی کې لکانو جی خدای جنکو د جنکو نشته جی نو کدا جنکه ماشومان کدا بچي زی بیا په مونږ سره لړن یو بل حلقه هغه ته تیبانه محل ویو خجی د انور محل سره لګیدل بل وارد دی هغه ته تیبانه محل وی نو هغه تیبانه محل کې دی بیا میډل سکول شته دی ټیک شو جی معافي غواړم جی نو د دې فاصله څومره راځي چې تاسو د دې یو سر نه بل سر ته ځي دا جی کم از کم چې آل راوند چې مونږ دا کو نیغ پنه غزونو چې دا 4 کیلومتر به یو خوازو او 4 کیلومتر به بل سر ته رسو داسې تقریبا بالکل او جاو نو دا ماشومان کدا سکول ته لګي نو مطلب دا چې دا به 4 کیلومتر نه غړ اوړي دا بجی دا په چینچو په سوزوکیانو کې او په دې کې زیاده خلک سکولونو ته او دا اکثریت دلته اکثریت د غریبو خلکو دي ټیک شو جی او دا غوي ته ډېر مشکلات دي لکه هغه د لپاره پیسې پیدا کول او یا دیارمار دی او یا چاته معمولی نوکر دی چاته کلرک دی یا سدنو لکه هغه ژوند د دې خلکو لږ تکلیف دی او جاو لکه دا ظاهر خبر دا بیا نور تکلیف دی کده ماشومان دغه ور کوي او د فیسونه شوجي د سوزاکیانو چینچیانو کریان شوجي بالکل جی نو ګرانه ده کنه دلته لکه هاي سکول جوړ شي یا نور میډل سکولونه جوړ شي بالکل نو د خلکو ته او د غریب خلکو ته به زموږ رونو ته لکه سہولت شي واقعي جی بالکل صحیح خبره کوي محمد فاروق خټک صاحب تاسو په دې وی سي کې چې د بجلی صورتحال څنګه دی د بجلی خو وینا نو سبو یو لکه د بیګا د شپې ما خام لاړ شي جی او سبا 12 بجې راشي نن سبا ټیک جی د دوی بلاسیز مونږ ته وی لاسیز دی او دا مونږ دا کو سکله وی پرمټه مغشته دی کله وسوي لکه مختلف دا غوي خپل بانی دي دا غوي تم دغه نشته او صورتحال دغه داسې چې داسې کلی اوسم شته دي جی کورونه شته چې هغه ته بجلی نشته دی کنه جی او جی نو مونږ لجی شکیل بشیر خان فندو هغه کې تیمور خټک لکه ډیر کارو کو زما تر زوی د تیمور خټک اوس د واقع میر تم ولاړو جی بالکل جی الیکشن ته ولاړو جی هغه ډیر کارو کو اسپند دغه امل خان فندو یا د چا ورکو لکه مرکز نه وته ملو شو پاغي کې ډیر کارو شو جی د شکیل بشیر په فند کې ډیر کارو شو ٹھیک جی نو هو لکه ضرورتونه اوسم ډیر دي جی زیات دي جی خاص اسماعیل نو فاروق صاحب که فرض کا ټرانسفارمر وغیرہ ساسو خراب شي هغه جی مونږه د جیب جوړو جی دا نشته ګینه چې دا به سرکاري جوړیږي جی دا غواړو څنګه دغه ختم شو جی او سوچ ختم شو هغه تمه ختم شو جی چې دا بل سرکار جوړي نه به د خپل جیب جوړیږي لکه به څوک چندې کوي او چا سو وسکیږي لکه زیات یاره جی زبو یم چې د ام پی او مننه زیات تیمور خټک جی خپل جیب جی لینونه خلکو ته کړی دي ټرانسفارمر لګوري دي چې اوس وځي هغه وسره شیر کوي یا ټول جوړي لکه داغه هم د وس خبره چې کله وسره پیسې نو د ټولو کې جی خدا د ام پی یا د میر یا د چیرمن دا داغي د جیب کار دی نه کنه نه دی جی دا او بل خبره دا د کفرس کا هر چیرمن داسې په جوړولو باندې راشي میر جوړولو نو هغه د انتخابات نه مخکې به پهله
جیدادونه پهلا خرڅي بالکل جی او بالکل دا پیسې به مختص کوي چې رضا په دې دا خلکو په دې خلکو لګوم یا بس غلط اړخته زی بس او جی او نو بالکل جی صحیح خبره کوي د ګیس باره کې لګ محمد فاروق خټک صاحب دلته ګیس خو جی مونږه د سفندیار خان دور کې لکه دلته راغلی دی او مونږه لومبه لګولې دی بیا نور خلکو لګولې ځکه مونږ ته اډه لنډه و ٹھیک جی ناول مونږ لراغه بیا نور خلکو ل بیا ولی باغ تم لاړ او داغه چې سو نو وسو خواغه کړی دی او بیا دې د کوس د تاریخ انصاف حکومت اومو کړلو لینونه وکړلو خلکو ته او هغه خپل وس مطابق لکه کار او دا نه ویو چې ګنه مخالفت نه کوو کنه جی او جی چې کوم کار کړی هغه تاسو وایي چې راکړه کیس کې کار کړی دی ډیره خبره ده د صحت په بابت سره راتوي محمد فاروق خټک صاحب چې رساسو دلته صحت په بابت سره ډیسپنسری نشته دی د نشته جی دلته ډیسپنسری یو سرکی کې ده خجی او بل چې دا جی زمونږ په اوتمانزو کې دی جی او یا تورمزو کې دی جی غټو کلو کې ده نو پاغه خپل دو نرش دی چې لکه زمون خلک بیا جی دلته د وړو هغه هغه ټیکنیشنز بالکل هغه چې کلو کې جی هغه ډاکټر سمونږ ته ډاکټر صاحب وي مجبوری ده او جی بالکل او جی نو بس هغه ته خلک ناس دي جی خجی او جی او خجی ټیکنیشن سناس خو مطلب ډیسپنسری نشته جی لندن نشته جی حالانکه ناظرین دا ډیره غټه حلقه ده د دې دغه چې درې ډیسپنسری وینو اله به دا کنټرول کیږي او آبادی کافی آبادی ده جی د سرکاري وړو دلته څه صورتحال وو د سرکاري وړو جی خورازي دا سو کسانو لا خجی دو درې سلور دکاندار دی غیل راضی او ان پوره کی نه مخکې نو جی دا خو اوس د 2 میاشتې شو یا 3 میاشتې شو چې دا شروع شوی دی د دکاندارو وروړي او پاغه 1300 یا 1000 یا 500 یا 400 باندې هغه تروړه ورکوي ٹھیک شو ماته قیمت پته نه لګي چې 1350 او یا 1250 کله مخکې په 500 بیا په 650 شو بیا وړه تروړه کنه او نو په 1300 باندې نو هغه دا اوس لکه دا وشو مخکې نو جی مخکې زمون خلقه بس تاسو کسانو ته جی هغه کوټه ملو شي او غي بیا خپل طریقه کار کوي هغه بالکل او خو زمون حلقه له ګروستو ده ساسول کې او یو لکه دلته کم आवाज خلک تاسو نشته چې خپل حق وغواړي کنه غریبي ده بالکل جی او جا کم چې خانان دي یا سیاسي خلک دي نو غي په خپل شغل کې دي بالکل جی او د غریب سړي خپل د غریب کم چې د आवाज الته نه رسیږي ٹھیک شو خجی محمد فاروق خټک صاحب ساسو دلته د روډونو صورتحال او فرشپندې صورتحال څنګه دي بس جی لکه کم تیر ځل په ناظمه کې کله لار مار شوی یا بشوی دلته شکیل بشیر جی موږ ام پی ایس صاحب دا مړوندې نواله سرکی پورې دا روډ کوملا ٹھیک شو اوسه دا بایپاس نه دا سعادت آباد روډ منزوري شوی دا نو دا راته پته نه چې کوم ځای پورې دی د سرکی روډ پورې دی او کوم مخ کې دی خو لکه هغه حالات لکه روډونو ډېر خراب دي ډېر خراب دي مسلسل خراب را روان دي موږ خلکو ته لکه ډېر لوی آباده اوس جوړ شوی دا کالونه او داخله او د خلکو ته روډونو کوڅو لکه پورا مشکلات کافي دي د محمد فاروق خټک صاحب صفا وبو دلته صورتحال دی جی صفا وبو خودلته جی اړو تنظیم نشته سره چا ځان خپل کور کې بور کړی دی جی بس هغه باندې وبسکی لکه سرکاري وبو یا د ټانکې وبو کنه صفا وبو چې موږ ستویو چې هغه ډیر ډیپ بور شي او ځینې بیمارونه پاکو بس ورته روزي نو هغه جی دلته یو شوی د بیگم نسیم وخت کې الله دی وبخي او هغه باندې بیا هغه سونه شو جی هغه ټانکم جوړه دا او ارسو شو خو لکه روستو په بیا پایپونه مخاري شو جی هغه ختم هم شو او پاغه دغه باندې دوه کسانو په لکه تنخواګانې مواغشته په ریټایرم شو خو هغه جی هغه وبو رانه چاونس کلی جی هغه نه به زمزم وبجوړ شي
د صفایي صورتحال دلته څنګه دی؟ صفایي خو چې مونږ له مخکې د وی سی له به 2 کسان ورکړي وو ډیلی ویجز په ډیلی بیس باندې نو هغوی به لګیو دا ناله ماله به پاکولې خو زمونږ اړخته نه هغه وخت کې چې هرچا ناظمي و هغه زمانه مخکې نو هغوی بس ارڅ چکول هغوی پیشه او کار پیشه خو اوس لکه هغه 2 کسان مونږ سره نو هغه مرانه کلوز کړي دي لکه هغه وی مونږ سره فند نشته هغه یو 2 میاشتې تاسو له خوندر کو دغه نه پس چې دی هغه کلوز کړل جی نو مونږ هغه ما دغه کړل ما په سعادت آباد کې ناله پاک کړی جی حلیم آباد کې مې په پاک کړی بیا مې جی دی خو د میرو ته لګل انځر قلاته دغه ته چې کم زینو لکه بیخي اړو چته پکې کار نو شوی صحیح خبره ما هغه زینو ته لګل صحیح دی او نو بس هغه بیا کلو شو کار په نیمه کې پاتې شو د چې څنګه تاسو څومره غټه ایریا ده د وی سی چې څومره غټه ده انور کله نو زما په خیال دل د خو تاسو له کسان درکې نو غیله به یو موټرسایکل مخسل غوړي په دې چې ډیره غټه ایریا ډیره جی یا ودای سي چې ساره په چینچه کې راکې نه جی او زیاده کې کوزه او بیا ور پسې مازیګر چینچي ګرځي او بیا راغونډي لکه پولیس چې کزنګ پنا کو باندې دري او بیا راغونډي کنه جی او جی فاروق خټک صاحب دا راته وایي چې را چیرمنانو سره اوس فندونه نشته دي د حلقو چې د خلکو د عوامو ته امیدونه ډیر زیات دي جی نو څه خیال دی چې دا د فندونه دي ته ورکړي شي نو دا حلقې دا بلک دي لازمانو په پلک پوزم ثابت پاتې شي نو مونږ جی کله چې اوټونو پسې ګرځېدو جی نو مونږ ته چا ناله خولې چې وګوره جی صاحب دا ناله مونږ نشته مسله ده راته چا لار راته خولې دا چا ټولو سره موادي کړي دي بالکل که خیري فند راشي تاسو له بکو جی او ما تاسو جی مخکې یو خبره کیوي چې دا نوې کالونه کمی جوړ شوي دي کنه جی بار نه خلک راغلي دي دیر نه سوات نه باجوړ نه پاړه چینار نه یو ځای بل ځای نو دوی کم ځایونو کې آبادۍ وشوې کالونه جوړې شوې نو هغه خلکو ته خو به انتها تکلیف دی کنه جی لکه هغوی خو ټول نوې خلک دي او د هغوی څوک مشرم نی کنه جی بالکل جی بالکل نو زما لومبې ان شاء الله کوم موږ له فند راکو نو زما لومبې دغه به د دې نوې کالونو ویجی صحیح خبره ما مخکې جی په 87 کې چې ما کوم الیکشن کړو موږ له هغه وخت ډېر کم فندونو 10,000 روپۍ به راکړي بالکل خو ما هغه په دې نوو کالونو کې لګولې دي جی ما غټو کلو کې نه دي لګولې لکه چې او بیا جی ما یو خپل طریقه کارو چې ما وی چې سلور کال دي نو سلور د فند راکې هغه وخت به کال پسو بالکل نو ما جی ځان ته کلی دغه کړ چې لومبې به ډیپټي کلی لور کوم بیا به انور محل لور کوم بیا به سعادت آباد لا بیا مې عثمان زیله نو دا پیر مې ان شاء الله کو چا پرې خو د منو دا دغه به می چې یو کلی کې کار وکم یو حلقه کې یو فند یو حلقه کې ولګم نه بخکاری ښکاره بشي بالکل کنه او دلته مې نه له وکړه بیا مې 3 کیلومتره اخوا کوڅه وکړه بیا مې بل 3 کیلومتره اخوا مثال بل کار وکړه کنه نو هغه به نخکاری بالکل زه ما چې چاته یو کلی ته پورا کارو شي په نمبر باندې دا مې خپل سوچ مې ډېر ښه سوچ دی الله رب العزت تاسو په دې سوچ سره چې د کامیابی تاسو سره نصیب کړي ډېر مننه محمد فاروق خټک صاحب چې تاسو موږ پروګرام عوامي مسایل ټایم ورکو ډېر مهرباني ثانک یو سو مچ ناظرین دا زموږ محمد فاروق خټک صاحب د وی سی چې څومره لوی وي د دې خلکو مسایل چې کم دي هغه سی وي چې څومره لکه غټ کلی وي داغي مسایل ماغه سي غټ وي نو بهتر دی چې یره دا فرض چې کم دی د حکومت کا فرض کا چیرمنان لور کې نو دی په خپل علاقو په خپل حلقو کې به ولګي د الیکشن چې کم شوی دی دا په دې وادي سره شوی دی چې موږ به کوڅه په کوڅه د فرض ترسیل چې دی دا به موږ کوڅه په کوڅه رسو نو دا غوادي تکمیل به هم وشي د دې وی سی چې څومره هغه احاطه غټه ده نو زما په خیال دلته به د دې خلکو هغه ډسپنسری ته تلل بل وی سی ته تلل یا بل زی ته تلل خار ته تلل هغه هم چې دی ډېر زیات مشکلات به وي د زیات ظاهره خبره ده چې هغه 500 روپۍ د یو طرف نه رشکو والا لورکي نو بیا پرایویټ کلینیک والا ته به خي او هغه ته به د کسې د سکولونو هم دی چې سکولونه 2000 څنګه محمد فاروق خټک صاحب ویلي چې هغه 2000 د یو ماشوم ورکي
او اف د ریکارډ ما سره همدا خبر وکړه چې د چا 15 ماشومان نو دا 1000 روپۍ جوړیږي نو یو مزدور کار سړي به څومره تنخواه به او هغه به څنګه د ماشومان باندې سبق وي دا مسایل چې دی دا بیا مخې ته خامخا راځي او په دې باندې چیرمن چې دی هغه کړیږي الله رب العزت موږ ټول ته اساني پېښ کړي اجازه غواړو ډېره مننه السلام